مثال په تور چینی دی یا مالګه ده یا وړه دی یا تیل دی، نو دا خو مونږ شمارلی نه شو که نه، نو دې ته ویلی کېږي uncountable noun. د شوګر سینګولر دی شوګر او د دې پلورل هم دی شوګر. مثال په تور شیپ ګډه ده ګډه شیپ، د هغې پلورل هم دی شیپ. په انګلیش کې هم دا دغه شانتې راځي، په پښتو کې خو یې که نه ګډه او یا ګډي، خو په انګلیش کې د دې پلورل یو شانتې دی شیپ شیپ. ماوس ماوس منګک، د دې پلورل دی مایس منګکان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به مونږ د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک کوو او هغه دی د هغه ناونز په باره کې د کم چې پلورل irregular وي. د دې نه مخکې مونږه د دې پارت 1 آلریډي کړی دی چې په هغې کې مونږه د ریګولر پلورلز په باره کې تفصیلي ذکر کړی دی او د هغې رولز مونږه ویلي چې د هغې د سپیلنګ رولز به څه وي، هغه مونږه په پارت 1 کې آلریډي کړی دی. نننی لیسن زمونږ دی پارت نمبر 2 او په دې کې به مونږه د irregular plurals په باره کې وایو چې د کم ناونز مونږه پلورل جوړو نو د هغې څه قاعده او قانون نه وي، ځکه دې ته ویلې کېږي irregular plurals. د لیسن شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته صرف یو پوینټ بل وایم چې کله مونږ هغه پارت 1 کړی و په هغې کې ما تاسو ته د اف دپاره رولز ویلي وو چې کله د یو ناون د یو ټکي په اخره کې اف راغلی وي نو کله چې هم مونږ د هغې نه بیا پلورل جوړو نو هغه اف به بدلیږي په وی ای اس کې، لکه لیف LEAF. د دې چې کله مونږ پلورل جوړو هغه به راځي لیفز LEAVES، یا تھیف غل د هغې پلورل به راځي thieves. نو دا خو ما تاسو ته په تیر لیسن کې ویلي وو. زما نه هلته کې صرف دا یو پوینټ هیر شوی و چې کله هم د یو ناون یا د یو ټکي په اخره کې اف ای راغلی وي نو د هغې دپاره به هم دغه رولز وي چې هغه اف ای به ختم کړی کېږي او د هغې په ځای باندې به وی ای اس لیکلی کېږي. مثال په طور نایف چړه ده که نه نایف، نو تاسو وګورئ د دې په اخره کې اف ای راغلی دی، د دې چې کله بیا مونږ پلورل جوړو نو هغه به راځي نایفز، نو هغه اف ای به په وی ای اس کې بدلیږي. یا دغه شانتي وایف WIFE دی که نه، نو د دې چې کله مونږ بیا پلورل جوړو هغه به راځي وایفز، نو هغه اف ای به بدل شي په وی ای اس کې. یا دغه شانتي لایف د لایف پلورل به بیا راځي لایفز. نو دا زمانه په تیر لیسن کې هیر شوی و، خو اوس راځو زمونږه نننی لیسن لا د irregular plurals په باره کې. اوس په irregular plurals کې دا یو خبره یاد ساتئ چې کم هم uncountable nouns دي. uncountable nouns هغه ناون ته ویلې کېږي کم چې مونږ نشو شمارلی، هغې ته ویلې کېږي uncountable nouns. مثال په طور چینی دی یا مالګه ده یا وړه دی یا تیل دی، نو دا خو مونږ شمارلی نه شو که نه، نو دې ته ویلې کېږي uncountable nouns. نو کم چې هم uncountable nouns دی د هغې پلورل او سینګولر یو شانتي وي. مثال په طور چینی دی که نه شوګر، د شوګر سینګولر دی شوګر او د دې پلورل هم دی شوګر، یو شانتي دی. یا سالت د هغې پلورل دی سالت. یا هیر ویښته دی که نه هیر د هغې پلورل دی هیر، ځکه چې ویښته خو مونږ شمارلی نه شو که نه، دا uncountable noun دی. یا دغه شانتي اویل د اویل پلورل دی اویل. یا ایر هوا ده که نه ایر خو مونږ نشو شمارلی uncountable noun دی، نو د هغې پلورل به هم راځي ایر. یا رین باران دی د هغې پلورل به هم راځي رین. یا سنو کله چې واورې وریږي سنو د هغې پلورل به هم راځي سنو، ځکه چې دا ټول څیزونه مونږ شمارلی نه شو. یا رایس وریجې د هغې پلورل به هم راځي رایس. او یا ملک پی د هغې پلورل به هم راځي ملک. دلته کې اوس تاسو ته یو څو ټکي نور وایم چې د دې پلورل هم یو شانتي وي، سینګولر او پلورل یو شانتي وي. دا ډېر اهم دی، دا لیست هم د ځان سره یاد کړئ. مثال په طور شیپ ګډه ده ګډه شیپ، د هغې پلورل هم دی شیپ، په انګلیش کې هم دا دغه شانتي راځي، په پښتو کې خو یې که نه ګډه او یا ګډي، خو په انګلیش کې د دې پلورل یو شانتي دی شیپ شیپ. او فش فش د دې هم سینګولر او پلورل یو شانتي دی. یا ډیر 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 ویلې کېږي اوسۍ ته، هرن چې ورته ویلې کېږي، نو د دې هم سینګولر او پلورل یو شانتي دی. یا ټونه ټونه یو مې دی، یو قسم مې دی، د هغې هم سینګولر دی ټونه او د هغې پلورل هم دی ټونه. نو دا خو هغه لیست دی چې د کم سینګولر او پلورل یو شانتي دي. ښه اوس راځو مونږ یو ډېر اهم لیست لا، او دا هغه ناونز دي چې د دې سینګولر او پلورل بالکل بدل وي، ځکه دا irregular دي، په دې کې هیڅ قانون نه وي چې د دې د سینګولر نه دا پلورل څنګه جوړ شوی دی. خو دا به تاسو هم دغه شانتي یادوئ، هم دا انګلیش ژبه ده، صحیح ده. مثال په طور ماوس
mouse منګک د دې پلورل دی mice منګکان mouse mice نو تاسو اوس وګورئ د دې د ماوس نه د mice څنګه جوړ شوی د دې هیڅ سپیلنګ قانون وغیره نشته دی خو دا هم دغه شانتي دی د ماوس پلورل دی mice دغه شانتي men سړی د men پلورل دی men یا women د هغې پلورل دی women په دې women کې او په دې women کې فرق دا دی چې په سینګولر کې د دې پروننسیشن بدل دی هغه دی women او په پلورل کې بیا د دې پروننسیشن بدل دی هغه به ویل کېږي women یا دغه شانتي businessmen businessmen business women business women یا دغه شانتي tooth یعنی غاښ د دې پلورل دی teeth یا foot خپه د هغې پلورل دی feet خپې یا دغه شانتي child ماشوم د هغې پلورل دی children یا person دا سینګولر دی او د دې پلورل دی people یا index او د هغې پلورل دی indices انډیکس ویل کېږي تاسو که خیال کړی د کتاب هغه ولنۍ پاڼه چې کوم وي په هغې باندې هغه ټول لیست جوړ کړي که نه چې په دې کتاب کې به پلانکي پیج باندې به دا مضمون وي په پلانکي پیج باندې به دا سبق وي دغه شانتي دې ټولو ته ویل کېږي انډیکس دا پوره لیست چې درکړی وي نو د هغې سینګولر دی انډیکس او د هغې پلورل دی انډیسز یا ګوس ویل کېږي هغه غټه غوندې بتکه نه وي غټه بته چې وي څوک ته بته وایي څوک ته بتکه وایي او ډېره غټه چې وي هغې ته ویل کېږي ګوس د هغې پلورل دی گیس یا کرایسس ویل کېږي بحران ته په ملک کې کرایسس که نه د هغې پلورل دی کرایسز نو تاسو وګورئ په سینګولر کې سپیلنګ په اخر کې دی SIS په پلورل کې بیا د هغې سپیلنګ دی SES نو سینګولر ویل کېږي کرایسس او پلورل بیا ویل کېږي کرایسز دې ته به خیال کوئ صحیح د پروننسیشن ته یا فنګس د هغې پلورل دی فنګای او دغه شانتي فارمولا سینګولر دی فارمولا د هغې پلورل به راځي فارمولي په اخره کې LE دی نو ویل کېږي به څنګه فارمولي او دغه شانتي ډایګنوسز بالکل دا کرایسس په شانتي ډایګنوسس سینګولر دی په اخر کې SIS دی نو هغه به سس ویل کېږي دواړه به د سین آواز ورکوي او په پلورل کې به ډایګنوسز په اخر کې به SES راځي نو هلته کې به بیا یو د S آواز ورکوي او بل به د Z آواز ورکوي ډایګنوسز ډایګنوس دې ته ویل کېږي تاسو چې اکثر لیبارټرۍ ته خپل ټیسټ ویسئ که نه هغه د بیا ټول ډایګنوس کړي که نه وګوري چې په دې کس کې څه بیماریانې دي دې ته ډایګنوسس ویل کېږي نو دغه شانتي تاسو وګورئ دا ټول زموږ سره لیست دی د irregular plurals په باره کې او په دې کې تاسو به خیال کړی وي چې په دې کې هغه الفاظ دي چې دا په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي نو تاسو له پکار دی چې تاسو دا ټول یاد کړئ د ځان سره نو زما امید دی چې تاسو به د دې ننني لیسن نه خامخا څه نه څه زده کړي وي انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان